السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د کورونا تقریبا شپږم نمبر کلاس دی. په تیر کلاس کې مونږه د ابجیکټ مینیو بعضې ټولز ویلو، دغه رنګ دغه دې ځای پورې مو ویلو. نو اوس به مونږه د دې شیپینګ ټول نه وایو چې دا څه کار کوي مونږ سره. نو د ټول نه اول به مونږه دې ځای نه شروع کړو. تقریبا نن به مونږه دې بیټ میټ دغه ځای پورې وایو. دا مونږ سره ډېر اهم کار کوي او ډېر زیات ضروري دی. دا چې کله مثلا مونږ دلته کې داسې یو شیپ راغستی وي دې ځای نه، نو د دې نه مونږ د دغې په ذریعې باندې مختلف سټایل شو جوړولی. نو دا خو فی الحال اوس لا دغه نه دي، کلاو نه دي، دې کې صرف دغه یو کلاو دی او دا یو کلاو دی. نو د دې دا خو اوس فی الحال دلته هم ورکړي دي. کله چې زه دې باندې کلیک کړم دا به دې ځای ته هم راشي. دلته چې دلته راشي دلته به ورته بیا اپلای کړم، بار بار راتلل لږ شان مشکل دی. دا مثلا ما سره دا دوه شیپس دي، دا دوه شیپونه دي. نو دا دلته دا ټول رال. د دې اولني یو شیپ کار دا چې دا به دا دواړه شیپونه ما سره یو کوي. تاسو وګورئ دا دواړه یې داسې یو کړل ما سره، خو دلته فاصله ډېره ده ځکه یې داسې یو ځای هم نه کړل. نو که چېرته مثلا دا زه داسې لږ شان داسې یو بل سره وړاندې کړم نو دې دوه نه به راته یو شیپ جوړ کړي. ووینئ تاسو دې نه مونږ مختلف کارز اخیستلی شو. مثلا مونږ یو جلسې لپاره یو نوم لیکو، نو هغې له مونږ دغسې یو شیز جوړ کړو دې طریقې سره. دا ځای به هم وروسته رایي چې دا مونږ دلته دا شیونه څنګه کوو. نو دا به بیا هغه ځای کې ووایو. مثلا دا داسې کړم، ټیک شو. او دا دې ځایونو کې ورته هم دغه شیان داسې ولګوم، ګل غوندې کې دې جوړ کړم، ټیک شو. نو اوس تاسو ولیدل چې دا خو ما سره دا شیز دی. نو د دې شیز نه به زه دا څلور واړو سیډونه دغه څنګه جوړوم چې زه یم چېرې څلور واړه سیډونه یې بلکل همداسې ما سره راشي. نو زه به راشم دې ځای ته او دې باندې به داسې سلیکشن وکړم، ټیک شو، دې ځای پورې. دا چې ما دومره سلیکټ کړو پوه شو دې ځای پورې، یا صرف دغه دې ځای پورې غواړم. دا ما سلیکټ کړله او دا حصه چې کوم زما سره دا ما چې کوم دی کې دننه راګیره کړه. زه دا حصه دې ما ته دا حصه دې ما ته رابېله شي دې نه. نو زه به دلته دې باندې کلیک کړم او را به شم دلته دې باندې به کلیک کړم. دې دویم دا اولنی خو مونږ سره یو ځای کول او دا مونږ سره داسې یو ځای جدا کړی. ټرم مطلب دغه ته را لرې کول. نو دغه ځای ما سره لرې کړو، ټیک شو. د دې خو دغه کار دا لرې کول کوي. مثلا یو تصویر کې مونږ سره تصویر به هم درته یو را انزرټ کړمه چې په هغې هم درته اپلای کړم. مثلا ما سره دلته کې دغه یو پکچر دی، څه شو یو تصویر دې ځان راواخلو چې صرف پیچک کړو. مثلا ما سره اوس دا یو دی. نو زه له دې نه صرف دا قرآن را کټ کوم او دا نورې غاړې ته نه کټ کوم. نو یو د کټینګ طریقه دلته هم د نورو ځایونو کې به بیا تورې طریقې راشي. دا به هم کلیک کړي دا شیپ او دا به ورسره هم کلیک کړي او را به شي دې ټریم ټول باندې به کلیک کړي. نو دا به ترېنه مکمل دغه منځ کې ځای به ترېنه ختم شي رښتیا. دا به ختم شي، موږ سره به خالي دغه شیز پاتې شي. دا نو دې ځای باندې تاسو فرېمونه هم جوړولی شئ تصویرانو دپاره. دا ځایونه به که خالي پرېږدوئ نو دغه پیدا هم دی نه وصلی شو. دوی موږ سره په دې کې دا یو دی. زه یم چېرې دې ما له ترېنه یو کاپي راواخله. دا قرآن مې صرف په کار دی. یا مثلا ته داسې کار وکړې چې راشې دلته کې د دې پین ټول په مدد سره، دا به انشاءالله مخکې وایو، پین ټول مدد سره دا صرف د قرآن ته رالي. داسې وکړې او بیا داسې کړې، دغه رنګه داسې وکړې، داسې ښه په سلو سلو سره دغه دې دا سلیکشن وکړي. دغه رنګ دې ځای پورې، بیا دې ځای پورې، رنګ دې ځای پورې، بیا دغه ځای دغه. نو دغه رنګ ښه په حوصلې سره دې نه دغه سلیکشن واخلي او بیا راشي دې ځای ته دلته داسې، بیا دې ځای ته واپس، بیا دې ځای پورې دغه رنګ.
نو دومره سلیکشن ما وکړو یا مې د دغه ټول یا دې ټول په مدد سره نو زه اوس وایم چې صرف دغه صحیح ته رابېلی شي او نور دې ما سره لر کومه ترېنه نو بیا به راشي دې ټول باندې به کلیک ټیک شو نو دغه نه زه به تاسو سره بیا خالي شي او داسې زما سره دغه رنګ جوړ شي دا ما سره داسې پاتې شو زه کلر وغیره ورکولی شم که مثلا زه ویم چې صرف دغه ځای ته ما ته راکاپي شي او دا نور دې ختم شي نو بیا به دې دپاره مونږ کوم ټول استعمالوو دغه ټول به استعمالوو تاسو کښې دا دریم نمبر چې دغه ځای ته ما ته صرف راکاپي شي او دا نور دې پاتې شي نو څه ته ګورئ دا خو هغه کوم چې مونږ جوړ کړی هغه دی او دا ترې نه ما څه هغه قرآن رابېل شو نو مونږ دغه رنګ دې طریقې سره هم دا کټینګ دې کولی شو ټیک شو یو طریقه خو دغې دپاره د استعمال شو ټیک شو اوس بل دا مونږ د څه دپاره استعمالولی شو دغه شیزه چې مثلا زه دا سلیکشن دا یو شیز دی دا هم کلیک کړم او شپ بټن پریس ونیسم ورسره او دا هم ورسره کلیک کړم دا ورسره ووایم نو دا مونږ سره څه کوي دا به دې مکمل ختموي دغه ځای نه ما چې څومره سلیکشن کړی هغه نه ځای نه ما سره ختم کړو ټیک شو نو دغه هم را سره ترېنه ختم کړو دا دې هم مونږ ویو بل چې زه دا کلیک کړم واپس او راشم دې ته نو دا مونږ سره څه کار کوي د دې فی الحال لا دلته کې څه ضرورت نشته دی مثلا لا کار د دې بند دی که نه چې کله کار راشي ورته انشاءالله هلته یم دې کې مثلا دلته کلیک کړم بیا دا کلیک کړم نو ګورئ بلکل هغه رنګ یې راواغوستو بعضې شیونه شیپ کې کار کوي بعضې شیونه دغه کې کار کوي تصویر کې نو مثلا دا شیپ دی زه یم چې یاره د دې چې دا غاړه کم ده دا غاړه دا دا غاړه د دې ته راکاپي شي دا ځای ته نه مکمل داسې سیده سیده داسې ختم شي او دا غاړه د دې ځای ته راکاپي شي نو اوس ګوره ورته دا به دې ته راشي نو دا دې ته داسې راغلې دې نه اوس تاسو مختلف ډیزاین داسې جوړولی شئ دا وګوره دې نه هم دغه یو ډیزاین جوړ شو داسې شو او اوس تاسو دې کې بیا خپل رنګ ونګ کلر ملر منځ کې نوم څه ګل مل شیونه جوړوئ تاسو هغه هم شی کولی دې کې بیا مثلا دا مونږ سره دا یو دې کټینګ کو دا خو دغه دې شیپ دا غاړې دې ته راغلی او بل مونږ سره دې کې دا ټول دی دا ټول مونږ سره څه کار کوي چې دا دغه سیټ ختموي دا هغې ته اړئ دا د دې دا سیټ راړی دې یو ته دا ټول او دغه ټول چې کوم دی نو دا دې غاړې هغې ته اړئ ټیک شو د دې خواني ټول غاړې دې ټول ته راړئ بل دې کې موږ سره دا ټول دی د دې ټول مطلب څه دی مثلا دلته نه ما داسې یو شیز راوستی دی داسې یو ګول غوندې کې مونوګرام دی یا لوګو دی یا بل څه بلا ده چې هغې نه تاسو یا مثلا یو شیپ هم راوستی وي ما اوس دلته کې ډېر دی خو دا کمپیوټر لوډینګ کې دی نو په دې وجه ما ته ښایي هم نه نو انشاءالله زه بیا هم کوشش کوم تاسو ته څه ناڅه وښایم ټیک شو دې کې به درته زه اپلای کوم دې کې خو مونږ دا ځای خالي پرېښی که نه دغه رنګ دا زمونږ خالي پرېښی نو زه یم چې یاره دا غاړې هم دې ما سره کاپي شي او دلته کې دې هم ورسره داسې دا ځای کاپي شي کرښې دې جوړې شي نو تاسو ګوره ته دا به داسې چلو کوئ داسې چې دې ته به دا شي داسې جوړ کړئ ته نه ټیک شو دا به داسې ځای راولئ او دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو څه ته وګورئ دې نه یو سلیکشن ما راواغوستو د دې چې دا غاړې څنګه رنګه شوي وي مثلا دا تاسو ته لږې شانتې کومې دا داسې راغلي وي یا مثلا دا شیونه هم پکې وي داسې یا داسې وي ټیک شو یا دا داسې وي او دلته کې دا داسې وي ټیک شو او دې ځای کې دا داسې وي نو د دې دپاره به اوس ګورئ د تاسو را به شي دلته او دغه ټول باندې به تاسو کلیک کړئ دا به ورسره هم دلته سلیکشن کړئ دا سلیکټ کړئ ټیک شو او را به شي دې ټول باندې به کلیک کړئ نو دا به اوس تاسو له دغه مطابق یو شیپ جوړ کړي لکه تاسو یو تصویر راوستی وي او د هغې نه تاسو ګول دایره یا بل څه شی نه شئ کولی نو تاسو به دلته د دې نه سلیکشن هغه غاړه په دې راغلې اوس دې تاسو خپل کلر هر څه دلته ځای نه ورکولی شئ تاسو ټیک شو نو دا هم مونږ ویو ښه اوس دلته پکې زه یو شیپ جوړوم چې تاسو ووینئ مثلا دا ما جوړ کړی زه وایم چې د دې دا ځای دې ته راواوړي دې ته دې راواوړي او دغه رنګه دې کې زه کټینګ مټینګ وکړم نو که زه وایم چې صرف دغه ځای مې په کار دی نو را به شم دې باندې به کلیک کړم ټیک شو دې باندې به کلیک کړم دا به ما سره کاپي شي دلته دا دی دا کاپي شو ما سره نو اوس زه داسې کار وکړم چې دا دلته کاپي کړم داسې او دې خوا سره دا هم پریس کړم داسې شپ بټن سره او دلته دا هم نو ګوره ورته دا څلور ونه خو ما پریس کړي داسې
کلیک مې کړه 4 واڼه داسې او اوس راشم دې ټول باندې کلیک کوم دا منځ کې ساحه دې نرګمې دې غاړه تاسو ته خپله هم پته لګي دې ځایونو نه دې دواړو منځ کې فاصلې نشته دې کې صرف کاپي شوی دی دې کې ته نه یو ته راوښتی بل ته دې کې مکمل ختم کړی دی ته نه نو اوس وګورئ دا ما سره داسې شو نو دلته نه مثلا زه داسې لږ شیان دې په حساب سره داسې واړم نو تاسو وګورئ که تاسو دا پوسټر لیدلي وي غټې غټې د هغه مهمان خصوصي نوم یې دې کې داسې لیکلی وي یا نور شنو کې تاسو دا استعمالولی شئ بیا به خپل پریکټس وکړئ ما صرف کار عمل یو چې دا څه کار کوي موږ سره بل موږ سره په دې مینیو کې چې کوم دی نو دا شیپینګ ټول خو موږ یو بل دی کې موږ سره دا کنورټ ټو کورس دی کنورټ ټو کورس د دې څه مطلب دی دې مطلب دا چې دې دا شیپ خو موږ 4 غاړه راواغستو 4 غاړه موږ راواغستو نو دې کې اوس موږ خپل د خوښې کټینګ وغیره شنه مینه څنګه وکړو نو زه به دې باندې کلیک کوم یا کنټرول کیو باندې کلیک کوم او داسې راغټ کوم او دې باندې ډبل کلیک وکړم ټیک شو یا بیا ډبل کلیک وکړم او یا راشم دې باندې کلیک کوم نو اوس دا ګورئ مثلا زه دې ځای کې کلیک وکړم داسې یو کلیک بیا یا دغه ټولز یا د سیده نو یا دغه به کې وامې نو داسې ټیک شو دې ځای نه به کلیک کوئ تاسو دې ځای نه تاسو به مختلف سټایلز دې ورکولی شي مثلا بره نه داسې ډیزاینینګ را روان دی او دا ورسره لاندې ګورئ دا ته زه بلکل اپلای کوم دا ډیزاین مې هسې ورکړی دی او دلته کې پکې اوس دې ځای کې دا شیز کول دي او دلته زه یو ساده دا ټول موږ یو کور جوړ کړو یو پوسټر دې ځای نه پکې دا هم دلته داسې جوړ کړو زه وایم چې د دې دا ځای لږ شانې مزدار داسې ګلدار راشي نو تاسو به کنټرول کیو باندې کلیک کړئ دا به داسې ډبل کلیک کړئ دې ځای کې به تاسو دلته که دا شیز کلیک کړئ نو تاسو د دې داسې هم شئ کولی داسې هم داسې کړئ داسې ښکته کولی شئ ټیک شو او دې له تاسو کلر دلته بدل ورکړئ دې ځای نه مثلا کاپي کې داسې بره دې نه بوځئ بټن یې مې درته ښودلی به زه ټاپ سره څنګه برابر وم صرف ټي باندې به کلیک کوم دا به ټاپ سره برابر شي ټیک شو نو دا مثلا یو بک کور موږ تیار کړو اوس پې خپل نوم مو ولیکئ نو دې طریقې سره دا ټول موږ سره دا کار کوي یا مثلا دې کې ته نور څه مزدار ښکلایي کې دې ځای نه کې پکې داسې کلیک وکړې داسې نور شیونه پکې داسې جوړ کړې داسې پکې جوړ کړې دلته نه پکې نور داسې ډبل کلیک وکړې او داسې نور هم پکې دا ځینې داسې ګول را ګول کړې ټیک شو نو چې ته وګورئ دا هم موږ داسې شو کولی که بیا چېرې دا شي زه داسې راښکته کړم نو دا هم دې ځای نه تاسو داسې کلیک کړئ او داسې راښکته کړئ ټیک شو نو اوس دا دې ځای نه تاسو داسې دې ځای نه داسې ونیسئ او یې بر یې بوځئ چې دا تاسو داسې بر راولئ دلته کې ټي سره ټاپ کړئ ټیک شو نو اوس به مثلا زه یم چېرې دا سیډ یې دې سیډ ته راواړو نو دلته به راشي دې باندې به کلیک نو دې باندې ټیک شو نو دا وګورئ بس 2-3 کلیکه کې څومره ښایسته ډیزاین دې نه جوړ شي وینئ نو دغه رنګه دا ډیزاین دې نه جوړ شي دې ځای کې مثلا اوس ته وایه چې دې ځای له بدل کلر ورکړم نو هغه راشي دلته بدل کلر والا ورکړه دا کلر ورکړه دا کلر ورکړه ټیک شو نو دا کنورټ ټو کرب دا ډېر مزدار دغه دی کور دا ډېر مزدار شیپ دی موږ سره شپهګار دا موږ ښه ټیټ استعمال کړو بل په دې کې موږ سره چې کوم دی نو هغه دونه بس نور دا دونه څه لازمي نه دي دا یو پکې موږ سره لږ شان لازمي دی بس دا بعضې کسان چې کوم پروفیشنل طریقې سره کار کول غواړي هغوی دپاره دی نو دا ټول د هغوی دپاره دی زه مثلا دې باندې کلیک کوم داسې ټیک شو دلته راشم اوس د دې باډرو له رنګ ورکول دي دې ځای نه باډر له رنګ ورکول کېږي دا باډر نه دی دې دلته راشم کم کلر یا څومره سایز کې اول نو څومره سایز کې 4 دې کې دې ورکړلی شي ټیک شو دې ځای نه تاسو کلر ورکوئ کم کلر کې دې ځای نه دا ګورئ او دې ځای نه بیا تاسو د دې دغه بړی هم شئ کولی ګورئ دلته کې دا ګول دي پکار دی دا یې دا ځای نه دا یعنې که نه ګول کې دا دې هم ګول پکار دي یا بلکل سیدې پکار دي یا دې طرز کې پکار دي نو تاسو دې ټول دا وګورئ دا اوس داسې شي دا چې کلیک کړم دا به داسې ګول شي نو تاسو کوم کې پکار دي نو دا فلحال ما سره دا شاته چې کوم چیز دا ګول دی دا یو دا سیده دی نو دا هم ما سره سیده شي نو دا خپل خپل ځای کې دا استعمالولی شي انچونو کې هم تاسو دا ورکولی شئ مثلا 1 انچ ګوره 1 انچ ډبل به دا والي دا اوس 1 انچ دی دې ځای نه پورې نو دا اکثر عام بس دغه ساده په دې کې استعمالیږي نو دې کې تاسو دا ورکوئ ټیک شو دغه رنګ تاسو دې نه لیکایي له هم هر څه له دې ځای نه بیکګراونډ دغه رنګ ورکولی شئ ټیک شو دې ځای نه هم د دې شارټکټ دی دا دلته نه هم کېږي چې
تاسو د دې ځای نه داسې راوړئ. اوس ځکه نه راوړي چې موږ دلته څه شی کلیک کړي دا کلیک کړم دا دلته نه هم کېږي د دې سیټینګ دې ځای نه هم کېږي هغه ته بیا ویم. نو دا خو موږ وویو چې دا موږ سره دا کار کوي. بل دی کې دغه رنګ دا شی دا هم دغه منځ کې کلر ښه تعلق ساتي. دغه رنګه دې کې مختلف کلرز دي ته اوس څنګه طریقې سره ورکول غواړئ دا ټول مخکې یو ځل بیا هم راشي. ټیک شو مثلا دې نه ته ډبل کلر ورکړي دې ځای باندې کلیک کړي دلته کې داسې دې ځای کې دې له سور رنګ ورکړي. ټیک شو دلته کلیک کړي دې ځای کې ولا هم داسې سور کې لږ مدم ورکړي. ټیک شو یا ولا داسې ورکړي دغه رنګ دې ځای نه دې ځای تاسو دا وګورئ دې ځای ته وګورئ دې ځای ته دې ځای تاسو دا کلر دغه ځای نه به که نور شیان هم اډ کولی شئ ډېر ټایم رانه دي. بل دا ټول دا ټول دلته را روان دي خو دا اوس دلته ټایم پرې نه ډکوو. دغه ټولز دي پکې مثلا آبجیکټ منیجر مطلب د دې مطلب دا دی چې دا په دې سکرین کې څومره شیونه کړي دي دا ټول به تا ته دلته ښکاري. ټول مې سلیکټ کړل هغه هم سره دا مې ډیلیټ کړل. ګوره چې زه یو شی جوړم ما ته وایي تا په دې کې دا شیونه دا کړي دا مې پکې د بار نه راوستي. دا وګورئ مثلا ټکس پکې داخل کړم د دیواله ټکس دا به اوس هم دا هم پکې ما ته دلته راشي. دلته کې به موږ ته راځي که زه دې باندې کلیک کړم دې باندې کلیک کړم یا دغلته دې باندې نو دا ما ته دغه شی نه دلته ښیي. که زه هر شیز راولم دلته که زه دا شیز دلته په داسې لګوم که دا پرې لګوم دا هم هلته د بره خیږي دا په دې باندې لګولی شوی دی ځکه دا دلته راوستو. ټیک شو مثلا دې له زه غاړو له کلر ورکړم. ټیک شو غاړو له کلر یې هلته واغوستو. ټیک شو منځ کې وله کلر ورکړم منځ کې کلر هم هلته دي. نو دې ځایونو نه هم موږ دا طریقې کولی شو چې دا ابجیکټ مینیو ډېره مزداره مینیو ده. که دا تاسو لکه هغه ورسره پرونی درس هم وګورئ او دا هم وګورئ. په دې شیز کې ته یو څو خبرې کوم هغه دا چې دلته کې موږ سره دا سترګې نشان ورکړی. سترګې نه مطلب چې دا دې موږ سره ښکاري یا دې پټ وي. ټیک شو د ګاډز لاین مطلب دا چې دا شیونه موږ دلته راولي دا لیکل په داسې برابر وو. ټیک شو یا دې سره نور شیونه موږ برابر وو د دې سره دا لیکل ته داسې برابر یې دې سره. ټیک شو ته به طریقې سره کار کوې به دغه ګاډ لاین ما تاسو ته اولو کې ویلو دا سره لپاره استعمالېږي. ګوره ما دلته کې ګاډ لاین راغستی هغه یې هم راته وښودو دا دي دا ګاډ لاین دا دي دلته. بل مثلا چې دا اوس ما ته ښکاري یا نه ښکاري پناه شو ښه شته دی خو بیا پناه مې کړی دا دې ما ته ښکاري یا مثلا دا دې پرنټینګ کې راشي پې او یا را نه شي نه. ټیک شوې نو د دې کلر هم موږ دې ځای نه بدلولی شو دغه رنګ ژیړ کلر کې راولي. نو بله خبره دی کې دغه پرنټینګ کې راشي یا را نه شي نو دا ټولې تاسو به دا هم اپ ساتئ دا به هم اپ ساتئ که دا تاسو کوئ که نه خو دا پرنټینګ به ټولو صرف د دې ځای به نه اپ کوئ ځکه چې دا پیج دی پیج باندې چې څه راځي هغه به دلته راځي. بل ماسټر پیج موږ سره دی چې موږ په ماسټر پیج باندې دې شیز کې چې موږ که دا کلر بدلو که دې هر څه کوو دا هر څه نو دا دې موږ سره پرنټینګ کې نه راځي یاره ساده دي. که ته بیا چې دې کلر دې راشي دا هر څه دې راشي پرنټینګ کې نو تاسو بیا دا دې ځینې کولی شئ. ماسټر پیج مطلب دا کوم چې مین پیج دی دغه لاندې دې ته ماسټر پیج ویل کېږي. دا هم کمپلیټ شو بس دې ابجیکټ مینیو ختمه شوه. بل افیکټ مینیو ده موږ سره د افیکټ مینیو موږ سره څه کار دی. افیکټ مینیو کې اولنی یو دی موږ سره دا شي دا ټول اپ دي که زه دې باندې کلیک کړم دا به هم موږ سره اپ وي یو نیم به ګلاب شي دا نه دي. دې ځای نه موږ کلر سیسټم کوو په دې کې موږ سره ټول د کلر سیسټمي چې موږ څومره کلرز وغیره دي هغه استعمالو نو هغه ټول موږ دې ځای نه کولی شو. اکثر د تصویر کلر شو یا د بل څه کلر ته بدلې په کورل ډرا کې نو هغه به دې ځای نه تاسو کلر چک کولی شئ بیلنس وغیره ولا کمولی شئ دې ځای نه. مثلا دا شیز دی ما سره دا ما سره دی نو د دې کلر ته تاسو اوس چک کوئ ګوره ورته افیکټ مینیو ته دا ټول کولاو شوي دې ځای نه زه کلر تاسو دې کلر کې تغییر وغیره کولی شئ. کلر ولا تاسو د خپل تصویر هم دغه رنګ شئ کولی څومره مزدار شو مخکې نه هم اوس ښایسته ښکاري. دغه رنګ دی به کې یو څو سیټینګونه کړي چې تاسو کوم سیټینګ سره برابروئ. ټیک شو نو دې نه تاسو دغه کلر برابرولی شئ. دا ټول مختلف کار کوي. مثلا تک توری ټیک شو دغه رنګ هغه ورانې جاړ کلر ته جوړ کړي دا کلر دغه ټیک شو دا کوالټي له خرابه کړي نو دې نه دغه کېږي مو سره. بل پکې دغه دویم نمبر پکې دغه کلرز دی وګورئ دا دې ځای تاسو دې دا میچنګ برابرولی شئ. دا پکې کلرزونو قسمونه دي ار جی بي کلر او ریډ دغه دا چینجز پکې هم کولی شئ. بل دې کې موږ سره دغه رنګه دا ټولز دي دغه رنګه دا کلر دې ځای نه هم چینج کېږي مختلف کلرز دي پکې دا وګوره ټیک شوې سمې تیز کړي سم سلو کې دغه رنګه دا ټول کلرونه دي مختلف قسمه کار کوي تاسو بیا ټول چک کړئ خپله
بس ټیم ویډیو غټېږي او ټیم تک تورکې سره چې ټول وایي چې یاره ساده دی په پرنټینګ کې ساده پرنټینګ کوم او ساده رنګ سره راشي نو دلته به راشي او دې یو باندې به داسې کلیک کړو دا به ټول ساده شي که نه وایي چې کلرونه وله بدلومه نو بیا به راشي دې ته ګوره ورته ټیک شوې ګوره ورته بس دغه مختلف تصویرانو کې ایډیټینګ تاسو به دې کولی شئ دې کې موږ سره بل دغه ټول د دې هم دغه کلر سره تعلق ساتي ټیک شو او بل موږ سره دې کې دا هم دی د دې هم دغه د کلر سره تعلق دی خو د بعض ځایونو کې کار وي بعض ځای کې دی نه مختلف ګوره دی ګوره دی دغه بلر غوندې کې کوي شي تاسو بیکګراوند جوړوئ بلر بیکګراوند دی نو دغه رنګ د کلر ولا داسې خراب کړي داسې وینئ دې ځای نه هم تاسو دا کولی شئ بل په دې کې موږ سره چې کوم دی نو هغه دا شیز دی دا ډېر مین مزدار شیز دی دې کې موږ سره تیار ډیزاینونه دي ورکړي دي ګورئ مثلا دې کې دغه موږ دا کرښې د خپل خوښ استعمالولی شوې نوم پې داسې لیږه سټایل ډیزاین کې ټیک شو ټیک شو دغه رنګه دا مزدار لیکل کوئ تاسو دې طرز کې دا هم پکې تاسو کولی شئ ټیک شو د دې کلر هر څه تاسو بیا خپله د مرضۍ بدلولی شئ ټیک شو دې کې دغه رنګ مختلف ډېر شیان دي دغه رنګ تاسو دې ځای نه دا پوقڼۍ غوندې کې هم داسې لګولی شئ ورته وګورئ دا خو اوس دې کې وختي ما ګوتې موتې وویل دا کلرونه مې ټول یو ته راوستي دي دا بیا خپله هم برابریږي وران جاړ یو ډیزاین جوړ شي یا مثلا دغه رنګ داسې شیز دی په کار دی کلیک کړه داسې سیده ټیک شو نو دغه ځای نه هم دغه مختلف ډیزاین سټایلز د کرښو دا ټول تاسو لګولی شئ مثلا دا غشی دی دا غشی زه دې ځای نه داسې بیا مې دې ځای نه داسې بیا مې دې ځای ته راولم ګوره ورته دې ځای نه به تللی هغه ځای پورې ورغلی نو دغه رنګ دا هم تاسو یاد کو خو د دې دا کلر خراب شوی چې دا ولې څه وجه ده ګوره ورته ټیک شو اوس سیو شو دې ځای نه دا کلر مرل وختي چېرته خراب شو رانه نو زه دا به هم پکې سیټ شي بیا دغه ځای پورې هم برابر شو دې ځای تاسو دا مختلف شیان راچوتولی شئ دا سبزیانې مبزیانې دا ګلان ملان دا ټول تاسو داسې کرښې مرښې باډر ته جوړی څه شی ته جوړی دا ټول دې ځای نه دلته مونږ بیا جوړولی شو ټیک شو نو دې ځای پورې خو انشاءالله دغه مکمل وي دا یو څو ټولز یې ورکړي پکې بل دې کې مونږ سره دې ځای نه واله دغه ښکته دغه ځای پورې دا څومره چې دا ټولز بیا دې ځای کې دلته راروان دي ښه دا ټول چې کوم دي دا ټولز دلته کې راروان دي دا خو به دې شارټکټ خېژولي دې ځای ته نه خو دا دلته ویل پکار ښه دي کافي افیکټ او دغه رنګه دا افیکټ دې مطلب دا دی که تا دلته کې مثلا دا هم دې ځای کې راځي مثلا دلته کې ما یو شیپ داسې مې جوړ کړو ټیک شو او دا مې جوړ کړو ټیک شو دغه رنګه دې ځای کې ما دا وختي دا شیونه جوړ کړو دا بس بند کړم او ختم یې کړم دې کې ما مثلا دلته کې دا یو شیپ داسې واغوستو دا مې جوړ کړو دې له مې کلر هم هر څه مې داسې دلته نه ورکړل نو زه اوس ویم چې دې کې یاره مثلا دلته راشم دا ډبل کړمه داسې دلته بیا دا داسې ډبل کړم نو تاسو ګورئ ورته دا مې ډبل کړل که نه او دلته زه راشم یو ساده هم داسې جوړ کړم ټیک شو او په دې باندې کلیک کړمه چې د دې دا دغه کم دی دا زه د دې نه را کاپي کړم دا نه دي دا کاپي کم دی او ته نو رابشم دلته افیکټ باندې به کلیک کړمه ټیک شو دلته به دا دی نه زه کاپي واخلمه دې سره کافي اخیستلی کېږي خو اوس دا بند شو ما دلته کولرا کې نیټ لګولی د نیټ سره دا کولرا ډېر زیات چینجز راځي دغه پکې بند شوی دا په دې ځای باندې کلیک کړئ دا به کولاوي او دې یو باندې به ورپیټ کړئ نو دا به بیا وشي موږ سره یا مثلا دلته کلیک کړم او راشم دې باندې کلیک کړم او کاپي کړم دلته کلیک کړم او دا یو ځای راوالم ګوره دلته کلیک کاپي شو دلته دی دا یې یعنې دا هلته کاپي شو دې طریقې سره کاپي کېږي دې ځای نه یا مثلا دلته کې دا شیپ راولم
دې باندې چې ما چې اپلای کړي دې باندې به راشم دا به کلیک کړم او بیا به راشم دا به کلیک کړم او دې باندې به داسې کلیک کړم هلته به ته هغې ته واوړي. په دې کې ما رنګونه کړي که هر څه مې کړي دې یو کې چې څه به ټول هغې ته کاپي شي. د دې زه مقصد هم دغه کاپي افیکټ دا بیا مختلف شیانې ورکړي دا دې سره تعلق ساتي. دغه شیز دی پکې دا مثلا موږ دې ځان د ټول څنګه طریقې سره کول غواړو داسې طریقې سره غواړئ داسې ته راواړئ دا هم بیا داسې واړئ یو ډیزاین موږ ته داسې راکړي 3D غوندې کې ډیزاین دې جوړ شي. نو انشاءالله دې افیکټ مینیو پورې به دا نن درس کې کاپي و دغه ځای پورې یاد کړي انشاءالله بیا نور مخکې وایو بیا به سبا دغه بیټ میپس او ټکسټ مینیو وایو ټیک شو انشاءالله او دغه څو پاتې دي کې دومره څه نشته دا به انشاءالله ټیبل به یو ورځ کې وي او دغه نور ټول خپل سیټینګ دا مې ته اول نه لږ تعریفي کړی بیا به دې شروع کړو نو انشاءالله بیا پکې مخکې بعض ډیزاینونه هم جوړ کړو. والسلام.